یو وخت په یو لرې کلي کې یو ډېر ساده خو ډېر زیات خیال پاله سړی اوسېده. د سره نه دولت و نه ځمکه نه مال، خو که یو شی ورسره ډېر و نو هغه خیالونه و. خلکو به ورته په خندا ویل شیخ چیلي. شیخ چیلي به کله خالي نه ناست و، که کار به یې کاوه هم نو ذهن به یې بل ځای و. کلي کې به خلک کار کاوه، خو شیخ چیلي به سوچ کاوه زه به یو ورځ ډېر لوی سړی شم، خلک به زما نوم پهیسته اخلي. خو دا ټول صرف سوچ و، نه پلان نه مهن. ده ته د شیدو یو لوښی ورکړ او ورته یې ویل زویه دا شیدې بازار ته یوسه، خرڅ یې کړه او لږه وړه واخله. شیخ چیلي لوښی په سر کېښود او بازار ته روان شو، خو د پښو سره سره خیالونه هم روان شول. د سوچ شروع کړو دا شیدې به وپلورم، د دې پیسو نه به چرګه واخلم، چرګه به هګۍ ورکړي، هګۍ به چرګې شي، چرګې به ډېرې شي، بیا به وزه واخلم، بیا به غوا واخلم او آخر به زه خان شم. شیخ چیلي دومره خوشحال شو چې مسکی شو او سر یې اسمان ته پورته کړ. خیال کې ځان د لوی کور نوکرانو او ایست مالک ولید، نو خوشحاله کې ویل زه به ټولو ته وښایم چې شیخ چیلي څوک دی. هماغه شیبه د پښه زور سره واله او لوښی ولوېد، شیدې توی شوې او خیالونه هم ورسره ختم شول. شیخ چیلي چوپ ولاړ و، نه الفاظ نه آواز.